خلیل جبران وایي د هدیرې پر بېلابېلو قبرونو مې دا لیکنې تر سترګو شوې. د یو غریب پر قبر لیکل شوي وو: لوڅ نړۍ ته راغلم، لوڅې پښې مې ژوند وکړ او لوڅې پښې آخرت ته لاړم. د یو دولتمن پر قبر مې دا کرښې ولیدې: ټول کسان مې پر پیسو راضي کړل، خو یوازې د مرګ فرښته وه چې پر پیسو راضي نه شوه. د یو لیوني پر قبر مې ولوستل: روغ رمټ او هوښیار نړۍ ته راغلم او روغ رمټ مې ژوند وکړ، خو ستاسو د کړنو له امله مې ځان لیونی اچولی و. د ډاکټر پر قبر دا لیکنه وه: د هرې ناروغۍ درمل سته، خو د مرګ نه. د یو زړه ماتې کس پر قبر داسې لیکلي وو: ما یو ځل قیامت لیدلی، بیا قیامت ته نه یم خفه. د یو ځوان پر قبر دا لیکل وو: یو بل ما ځاروئ، پر خدای قسم چې پښیمانه کیږئ وو. د یو بې کوره پر قبر لیکل شوي وو: شکر الحمدلله، بالاخره د کور مالک شومه. د یو ماشوم پر قبر دا کتبه وه: شکر چې لوی نه شوم او په وحشت کې شریک نه شوم. د یوې مور پر قبر دا کرښه لیکل شوې وه: هیله لرم چې زما پر بچیانو پاملرنه وکړئ. د یو یتیم پر قبر دا لیکل شوي وو: خوشحال یم چې مور او پلار ته ورځم. او د یوې تازه کونډې شوې ناوې پر قبر د هغې ټیکری ځوړند و او دا غونډله پرې لیکل شوې وه: زه به یو ځل بیا د میړه مېرمن شم او کونډه به نه یم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.